ترافیکي لارښود. زموږ تاسې د نن درس عنوان دی لوحې. ګرانو محترمو، موږ تاسې په اول سر کې ویلي وه چې د یو ښار ترافیک پر 4 شیانو باندې تنظیمیږي، چې هغه عبارت د پولیس ترافیک څخه و، د برقي سیګنالو څخه و، د لوحو او تاسیساتو څخه و، او قاعده یې راست په چپ. نو په قانون د ترافیکو کې 8 قسمه لوحې دي، چې اول قسم لوحه یې د اختاریه په نامه ویل کیږي، دوهم کې اوليت لوحې دي، دریم منع کوونکې لوحې دي، څلورم هدایت کوونکې لوحې دي، پنځم معلومات کننده لوحې دي. یعنې تر دې وروسته چې هر رقم لوحې دي هغه به موږ تاسې په تفصیل سره هر شکل لوحې چې دي هغه به موږ تاسې ته تشریح کوو. تاسو ته به وایي خدای دې وکړي چې تاسې د دې څخه ګټه او استفاده وکړئ. یعنې اولې لوحې مثلث شکل یې دي، یا مثلا 3 کنجان لري، دې ته اختاریه لوحې ویل کیږي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې شو. شاه د اعتبار وړ نوم.